شیطان ګوره لوی کوشش کوي لوی. نن سبا که تاسو خیال کړی که نه د انټرنیټ د فیسبوکونه او دا شي نه مینه ډېر شوي دي، رشتې هم کمزوري شوي دي. څومره چې دا فتنې او ګناهونه او د هر څه ډېرېږي نو شیطان ته لار کولاویږي، شیطان ته لار کولاوي. پوخا کم ځای کې و دا ټیویان او دا ډیشونه او دا انټرنیټ او دا موبایل دا وي. اوس یو زنانه په کور کې فیسبوک چلوي، والعیاذ بالله والعیاذ بالله. مې سره په دې وي چې زنانه ته څه ضرورت دی چې فیسبوک چلوي؟ الا عند الضروره، الا عند الضروره چې ضرورت یې بس صحیح ده. دین یې زده کوي، یو خاص ځای ګوري، یو خاص مسله ګوري، یو خاص ویب سایټ کولاوي، هغې نه سبق وایي، یو کتاب یو دا جدا مسله ده. لکه وخته پورې، خاص ټیمه پورې، خو چې هر وخت ورسره فیسبوک وي او آی ډي په دې کې هم کولاوي او په ټیک ټاک کې هم کولاوي او په هر څه کې کولاوي. او دا هلکان ګوري را ګوري، او کله یو قسمه ویډیو مخې ته راځي او کله بل قسمه ویډیو مخې ته راځي او کله بل. د دې به د خاوند سره د مینه داسې پاتې شي؟ نه پاتې کېږي. مخکې څه چل و؟ مخکې چل دا و چې دې ښځې ته مخامخ به صرف څوک و؟ بس تکه خاوند. نو دې ښځې به دا وي که دی نو صرف دقه دی، او دی ورته هر څه، او دا خاوند به ورته غر ښکارېدو او دی هم غر. خو چې کله دا فتنې راووتې او دا جاخې راووتې نو د دې د لاسې د ښځې او د خاوند هغه رشتې کمزوري شوې. اوس یو سړی دی فیسبوک ګوري، یوټیوب ګوري، د انډیا فلمونه ګوري، د انډیا هغه جنکۍ ګوري چې هغوی رنډېتوب کوي، والعیاذ بالله، او هغوی دا لګړې لګړې جامې اچي. د ده به خپله ساده ښځه خوښه شي؟ نه خوښېږي. د ده به هغه زنانه دپاره محبت هغه شاني څنګه چې دی کمې زنانه چې دروند څادر د ځان نه تاو کړی، نه. د ده محبت به هم د هغې سره وي چې هغه دومره حیاناکه دی چې خاوند ته بر هم نشي کتی. په دې ته تنګېږي، ګورئ، په دې ته تنګېږي، په دې حیات یې بیا تنګېږي. مړه وي ښځې خو دادي ته راشه وګوره، زمونږ هغه څه وي، بر هم سړي ته نه ګوري، په تیز اواز خبرې هم نه کوي. حیران به شي. ما ته یو ملګري خبره کوله، د یو خپل قصه یې راته وکړه، ډېره ناشنا خبره یې راته وکړه. سم حیران شو. نن سبا د دې هلکانو دا یعنې خواهشات او درخواستونه، وی ما ته وایي چې داسې جنۍ پسې ګرځم چې په یو ګوته مې وچورلی سم، لیونی مې کي وایي. لکه دا اوس داسې مطلب دا چې دومره چالاکه جنۍ کور ته راولم چې لیونی مې کي. خلک وایي چې الله دې سړیتوب والا ښځه راباندې واړی چې دا ژوند مې په ارام وي، په سکون وي. دی وایي چې داسې ښځه راولم چې په یو ګوته مې وایي داسې وچورلی وایي. مطلب دا دی چې لکه ده خو څه لیدلي دي که نه، د ګن بلای لیدلې ده که نه، جاخې کتلي دي، فلمونه یې کتلي دي، ډمتوب یې کتلی. دی اوس و چې زه داسې جنکۍ راولم. نو هغه مؤمن، هغه ساده چې په دې قصو نه پوهېږي او خپل رب پېژني او د خپل خاوند حق ادا کوي او د خاوند د خپلوانو حق ادا کوي، هغه غریبه د دې د زړه تور شو که تور نه شو؟ تور شو. دا شیطان یو لاره ومونده، اوس لویه موقع ده شیطان ته. نو د خپلې رشتې مضبوطې راونیسئ، د خپلې رشتې مضبوطې راونیسئ. او شیطان چې د کومې وسوسې در اچوي د هغې نه ځان لرې ساتئ. او معمولي خبره باندې د ښځو سره مه ورانېږئ، او نه ښځو له پکار دی چې په معمولي خبره باندې د خاوندانو سره وران شي. او که چېرته څه مسله رام شي نو د یو بل سره ګزاره پکار ده. خبره زما نه ډېره اوږده شوه، خو هلته د حدیث سره دا مسله راله، او دا د یعنې نن سبا وخت لویه مسله ده. او زمونږ دا کوم مجالس چې دي د ایماني او علمي مجالس، د دې مقصد هم دقه دی، د معاشري اصلاح،
لازم نه دی چې ما کوم موضوع شروع کړې ده چې هغه زه زر په لس منټه کې ختمه کړم. زما مقصد چې دلته ناست یم هغه دا دی چې زه د خپلې معاشرې، د خپلو پښتنو، د خپل قوم او د دې مسلمانانو اصلاح وکړم د الله په توفیق سره.